بسم الله الرحمن الرحیم. نوشهره کې आवाज مرګرو موجود یم په ګل مارکیټ چې کوم په نوخار کې د ټولو نه مشهور د کپړې مارکیټ و. هغه مارکیټ باندې بیګا اور لګېدل چې پکې په سونو دکانونه چې کوم دي نو هغه سوځېدلي دي. تر اوسه پورې چې کوم دي نو هغه اور بلی. دا تاسو کتې شئ چې دلته کې د خلکو ډېر غریبانانو خپل روزګار و هغه ختم شو، هغه ټول اوس وځېده، تش کباړ پاتې دی. دلته کې موږ سره په سونو تعداد کې تاجر چې کوم دي نو هغه ولاړ دي، خفه دي، پریشان دي، روزګارونه سوځېدلي دي، روزګارونه شته دي نه. معلومات پکې وګورو به مخکې خلکو نه به تپوسونه کوو چې د چا څومره نقصان شوی دی. ورور دا راته ووایه څلور کاله مخکې هم دلته اور لګېدلی او اګست کې لګېدلی و. د حکومت د طرفه تاسو ته څه دلته کې ستاسو سره منتخب نمایندګان دي، ایم این اګان دي، ایم پی اګان دي، هغوی ستاسو اواز اوري راغلي. اګست کې چې اور لګېدل څلور کاله مخکې ټول راغلي خو چا 100 روپۍ هم چاته نه ورکړې. ما ته نه چې ما ته مېلو شوی، یو کس هم 100 روپۍ نه. ستاسو څومره نقصان شوی؟ یاره زمونږ به شوي دغه 15 لاک روپۍ. څومره دوکانونه سوځېدلي؟ 300 نه به دوکانونه، 300 نه زیات دوکانونه دي. تر اوسه پورې څوک راغلي دي تاسو سره مرسته کړې ده چې یاره آیا کسان راغلي ته یې وینې زه یې وینم، ټولو موبایل نیولي دغه مرسته را بس. اور خو اوس هم بلیږي، مونږ ګورو دا ګوره لوګي خېجې وینې. دا خو اور نه دی، اور خو صحیح دنده بلیږي، اور خو دنده بلیږي. دا خو هغه بار اور دا خو څنګه وي چې بس اور بلیږي. روزګار ختم دي. واړه ماشومان چې کوم تاسو بس له 70 روپۍ ګټلې هغه به موړې هغه ختم شو، چوله بنده شوه. هر څه ختم به بنديږي چوله الله او چوله او لکه دا زه اوس یو زړه خبره وکړم. پوه شوې؟ زړه خبره دا وکړم چې زموږ د پاکستان چې کوم دی موږ آزاد کړو، موږ انګریزانو شړل. پوه شوې؟ انګریزان موږ شړل، دا به ښه شي. دې نه خو انګریزان خو اوسه پورې به راغلي، صفایي به شوې وه، کیسه به دوباره به انشورنس شوې وه، دا کیسه به ختمه وه. دا به نوی مال هم لګول، نوی ځایونه هم به یې جوړ کړي. وایي موږ پاکستان آزاد کړو، انګریزان مو شړل. دې پرې مو پاکستان نقصان شوی دی، دې پرې مو پاکستان شوي یاره 20 دې پرې مو 13 پیره کې لکه سم نه دی ملو. نه سره مال نه چاته نه ملو، او دې پیره هم به مشکله ما حساب زور په زور حساب. ضرور خبره دی ووري دا وی اور بار نه بلیږي. اور چې کم دنه پسینه کې دی نو حقیقتي خبره ده چې داغه پسینه کې چې دی داغه 15-20 لاک روپۍ نقصان وشو. د دې نه مخکې 3-4 کاله مخکې کم اور لګېدلی و نو هغه هم د دې په زړه لګېدلی و. دا کم چې لوګي ښکاري دا خو لباسي دی، دا به سات ته ختم شي او دا به بیا تعمیر شي، دا د هغې نه به ښکلې تعمیر شي. خو د دې په زړه چې کم اور ولګېدو وایي دا داغ نه ختمېږي. مشران وایي چې په زړه کم داغ ولګي دا نه ختمېږي. نو مخکینیان د حکومت نه ګیلهمند او ډېرې هم د حکومت نه ګیلهمند په دې وجه چې لکه څه میلاویږي نه، نو چې یو څیز نه میلاویږي حکومت نه میلاویږي نو څه به وکړو؟ مینهوالو سم نشو ویلي چې دا ولې لکه څه چلو شو؟ کم یو ګاډي اخلي غری خوراشه دا دې ویني سره کا راځي څوک نه بشه امیر صاحب څه مسله ده؟ د خلکو په زړونو اور لګېدلی، دلته پکې کباړیان ګرځي، څوک بیټریانې اخلي، څوک اوسپنې راټولي. دا سال دی مړه دا چام چې دا کار کړی الله دې تبه و برباد کړي اوري. آمین آمین. او انشاءالله د خپل حق به په خپله تپوس کوم. انشاءالله اتفاق خبره نه کومه، د خپل حق به په خپله تپوس کومه او دا صد نه به کوم او د شوکت عالم نه به کوم. دغه امیر صدق صفا خبره وکړه، دغه خبره اجي کتونکو وکتل تاسو په دې ټایم چې کوم مشهور مارکیټ ته ګول د کپړې هغه ټول سوځېدلي. 500 دوکانونه چې کوم دي هغه سوځېدلي، د خلکو لکو روپۍ نقصان شوی، د روزګارونه ختم شو، روزګار مخکې نه هم نو، اوس پکې تش کباړیان ګرځي، هر څه کباړ شو. دغه تاسو لایف منظر باندې کتې شئ چې دا په سوونو خلک غریبانان دي، د چا به د څه روزګارو د چا به د څه روزګارو، هر یو څیز ختم شو، هر یو څیز وسوځېدو. مخکې ځو چې څه کوي. صحیح ده
مزدورګار یو لاله مونږ آرام چې نور نه دی خدای را کوي بچو دا دې تلینا مې هغه چې راي مخامخ ولاړ دی دا هغه مالک نه باندې دا خلک شک راځي او دا خو زموږ کې دا اور اوسم بل دی اور چې کوم دی هغه مړ نه دی تاسو کتلی شئ دا وګورئ څومره لوګي دي دننه چې کوم دی نو اور جمدی دی د ریسکیو اهلکار چې کوم دی نو په دې ټایم مونږ ته په نظر نه راځي بیګا خو یې ماشاءالله خپله ډیوټي بهترین طریقې سره کړې وه چې په اور یې کابو راوسته خو اوس چې کوم دی نو په دې ټایم هم چې کوم دی نو دا تاسو کتلی شئ په ډېرو ځایونو باندې چې کوم دی نو اور دی او هغه تازه کېږي خو مونږ ته پکار دي چې د دې اور څه علاج وکړو د دې دا وګورئ چې بالکل هر یو څیز ختم دی تباه دی دکانونه روزګارونه ختم د کپړې دا حال دی تاسو کتلی شئ دا د کپړې مشهور مارکیټ دی چې د ګل مارکیټ په نوم مشهور او د دنیا خلکو په دې کې خپل روزګار کولو هغه روزګار چې کوم دی نو هغه وسوځېد هغه ختم شو کباړ ته جوړ دی دا تاسو کتلی شئ دا خبره ټیک ده ها شي نه لګي او دا به ګوري که نه او کو ستاسو پکې دکان و دا غړي نه ده څومره مال و پکې یاره تقریبا 15-20 लाख روپو مال و اوس ته کباړ جوړ دی دا وګورئ چې اوس په پکې څومره دی 50,000 روپو پاتې بس خلاص 50,000 روپو 50,000 روپو او څه کباړ شو کنه څلور کاله مخکې هم په دې ځای اور لګېدلی و د هغې هغه قرض چې کوم دی هغې هغه پیسې چې کوم دی به اوسه پورې نه خلاصوي اوس پې بیا ولګېدو حکومت ته څه وی بس حکومت نه موږ کار دا چې انصاف غواړو او دې ته هم تمه ده او دې ته هم سترګې وي بل څوک شته نه بس الله زموږ په حال رحم وکړي څوک راغلي دي تاسو سره نه لا د اوسه پورې څوک هم نه دي څوک هم نه دي راغلي بیګا تقریبا 9 بجې اور لګېدلې او اوس هم مونږ ګورو دا لوګي خېږي اوس هم دا لوګي روان دي او تقریبا 12 بجې 12 بجې څوک هم نه دي راغلي څوک هم نه دي راغلي ټي ام اس سټاپ نه دی چې دا صفایانې وکړي نه نه هیڅ څوک هم نه دي راغلي نشته نه مشره سره بس دا څه ویل غواړئ د پسونو دکانونه وسوځېدل د خلکو روزګار ختم شو نقصان ډېر شوی دی ډېر لوی نقصان وشو جي او ډېر لوی نقصان وشو د خلکو زړونو ته ډېر غټ درد ورسېده بل دا ټول غریبانان خلک دي دا په قرض باندې دا د چام داسې نه وي چې د نقدو سوداګانې وي دې کې لکونه کروڑونه روپۍ په خلکو باندې قرض کېږي که نه نو موږ حکومت ته دا خواست کوو چې موږ سره دې کې ډېر همدردي وکړي او موږ سره هیلپ وکړي ځکه چې غریبي ده د ټولو خلکو دا زما خوریی دی غریب چې کوم دی نو مطلب دا دی دا په قرض باندې چې لګیا دی دا کباړ او بالکل دا مې خوریی دی د ده دوکانو نغد چا سره دي روزګارونه مخکې نه خراب وو کارونه مخکې نه خراب دي او مطلب دا دی چې دا زما خوریی دی غریب ډېر هادي کمزوری دی هادي نو لکه مطلب دا دی چې هغې کې اوس موږ دا د حکومت نه دا خواست کوو چې زموږ سره دې کې ډېر زیات هیلپ وکړي او زموږ سره مدد وکړي چې دا زخمي زړونه د دې خلکو څه نه څه ټکور والي ډېره مهرباني شکریه